تاسو سره یو تازه خبر شریکوم چې د پاکستان یو بل مشهور مفتی چې مفتی عبدالقوی نوم یې دی، د هغه هم یو داسې ویډیو راغلی ده چې یو جینۍ سره په ویډیو کال خبرې کوي او د لاس نه ورسره هم کار اخلي، یعنی دغه ناروا عمل کوي. که تاسو کتل غواړئ چې دغه ویډیو یې چا سره کړې ده او دغه جینۍ څوک ده او د ولې داسې کارونه کړي دي، نو مکمل د ویډیو او ټول معلومات په دې ویډیو کې وګورئ چې تاسو خپل یقین وشي. تاسو به خبر یې چې څو ورځې وړاندې یو ډیره افسوسناک واقعه په لاهور کې شوې وه چې یو مفتی خپل شاګرد سره غلط کار کړی او د هغې بیا ویډیوګانې هم وایرل شوې وې چې اوس د هغې نه پس یو بل مفتی چې مفتی عبدالقوی نوم یې دی، هغه یو همدغسې غلطه ویډیو چې د لاس نه کار اخلي او د موبایل د سکرین ته یې ځان نږدې کړی دی او د موبایل سکرین هم ښکلوي او کله ژبه راوباسي او ځان یې مکمل بربنډ کړی دی چې دغه ویډیو یې مارکیټ ته هم راغلی ده، یعنې په انټرنیټ کې وایرل شوې ده. په معلوماتو کولو معلومه شوه چې دا مفتی یو جینۍ سره لګیا دی، خبرې کوي او ډیر په بېهوده حالت کې دی، یعنی د هم ځان بربنډ کړی دی، ځان یې مکمل ښکاره کړی دی او هغې هم ډیره چالاکي کړې ده، خپله کیمره یې بنده کړې او د مفتی نه یې ریکارډینګ کړی دی چې مفتی پکې ډیر بېهوده او خراب حرکتونه کوي او د یو مفتی نوم یې وشرمو چې داسې کارونه څوک کوي نو ډیره د افسوس خبره ده. دا پکې خپل اندام خصوصي سره لوبې هم کوي، یعنی هغه فلیط عمل کوي چې د ویلو نه دی. ډیره د افسوس خبره ده چې یو انسان دومره علم هم وکړي او بیا مفتی هم شي او بیا هم د هغه په سر باندې د شهوت پرستۍ دومره زور کړی وي چې ځان په علم او عجم کې رسوا کوي. دې خلکو ته د الله تعالی هدایت وکړي او دعا به کوو چې داسې کارونه نه دی الله پاک نوم مسلمان وساتي. امین. دوستانو دا ویډیو تر همدې ځایه وه. تاسې داسې خلکو ته کوم قسم سزا خوښول غواړئ، خپل نظر کمنټ کې خامخا ولیکئ او زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هره ویډیو تاسو ته په وخت در ورسي. ډیره مننه.